تاسو زه ډاکټر باندې کوم تاسو ډاکټر په دې هیله چې ټول هیوادوال او ټول وروڼه به د مبارک پروژې سره هم ښه وي او د ژوند زندګي به انشاءالله په خیر تېرېږي. نو تاسو خو ډېر بحثونه په دې اړه وکړل، نو زه به همدغه نقطې ته به هم اشاره وکړم او یو څه خبره نور هم دی. محترمو خبره دا ده چې بله ورځ چې نیویارک ټایمز کوم راپور خپور کړی و او د هغې په اړه باندې ما ټویټ هم وکړو په دې خاطر چې په بهر د افغانستان کې یا په میډیا کې ډېر په لوړه کچه دا کمپاین روان دی، دا تبلیغات شروع دي چې د افغانستان د داخل تصویر، د افغانستان د امنیت تصویر، د افغانستان د دغو لویو لاسته راوړنو د مثبتاتو دغه انځور د خلکو په سترګو کې پیکه بلکې پټ کړي. دې ته ډېر لوړه کچه کار روان دی، ځکه موږ ډېر داسې خلک وینو کله کله په سیاسي میدان کې یا نور خلک بهر نه راشي یا کله موږ ووینو هغوی ته د افغانستان اوسنی تصویر بیخي معلوم هم نه وي، بلکې دوی په سترګو کې ډېر بد وي. دوی ته د افغانستان په داخل کې جنګ او بې امنیتي او نور ډېر بدرنګۍ ورمخکې کړي وي. نو دا د میډیا او د هغو خلکو د هغو مغرضو کړۍ اوس په ډېر لویه کچه کار روان دی چې افغانان په خپل منځ کې سره بې باوره کړي. نور هغه د اهل خیر خلک چې د افغانستان په اړه مثبت فکر او اراده لري چې افغانانو ته خیر ورسوي او د طالبانو لاسته راوړنې، د اسلامي نظام لاسته راوړنې د دوی په سترګو کې پیکه او بدرنګې او بلکې بیخي پټې کړي. نو لومړۍ نقطه د ټول افغانان هغه که د موږ سره موافق دي او که هغوی ته د موږ کړنې یا د موږ طرز یا د موږ فکر یا د موږ لاره خوند نه ورکوي، موږ سره مخالفتونه لري، نظریاتي لري، بل رقم دا ټول ما د ورورۍ خواهش دا دی چې باید له حقایقو او واقعیتونو لرې د میډیا په خبرې باید موږ تاسو ونه غولېږو. خپله موږ باید د اسلامي اصول مطابق تبین وکړو، د وطن د حالاتو نه اول خپله ځان خبر کړو. ډېر کرته داسې شوي دي او زه خپله اوس هم داسې وایم چې ووایي چې پلانکي ځای کې والا داسې کار شوی دی، یو ځای به یو کار په میډیا کې راپورته شوی، یو فرد عمل به راپورته شوی، نو هغه په ټول افغانستان او په ټول سب باندې تپل کېږي چې دا مقایسه کېږي به چې دلته دا کارونه روان دي. زه وایم چې باید موږ اول ثبوتونه پیش کړو چې په دې ځای کې دا کار شوی دی، په دې ځای کې دغه بد شوي دي یا د کوم سړي سره ظلم شوی دی یا څوک وژل شوی دی. نو زه اول خبره دا کوم باید په دې هم ټول سرونه خلاص وي چې موږ دا دفاع کاملا نه کوو چې په دې سب کې عیبونه نشته، په حکومت کې نیمګړتیاوې نشته، دا طبیعي ده، د فتنو د زمانو دوران دی، دلته فتنې دي، مشکلات دي، د حکومت ابتدایي حالات ډېر ضعف نقطې به موجودې وي، نیمګړتیا به موجودې وي، فردي مشکلات به وي. دا باید په پالیسۍ باندې حمل نشي. دا پالیسي د اولنۍ وضاحت زه دا کول غواړم چې فردي جرمونه د پرون تاسو په میډیا کې لیدلي په امریکا کې یو کس راکوز شو، په خپل منځ سره جنګ شو، موټر کې یو بل یې وویشتو او په بله په نیویارک کې پېښه همدغسې وشوه. دوی خپل حکومتونه په غرب کې روزانه دغه جرمي پېښې لري، مشکلات لري، تر افغانستان نن سبا دوی زیات لري. نو دا د طبیعي خبره ده چې هر چېرته به دا مشکلات وي، بلکې زیات به هم وي. دا باید حکومت پورې ونه تپل شي. که چېرته د طالب په نامه یا د طالب د صف یو کس راپورته کېږي، چېرته یو خپل انتقامي برید کړی وي، یو چاته یو ظلم یې ورسره کړی وي، هغه باید په پالیسۍ باندې حمل نشي. موږ ته د مشرانو حالت را معلوم دي، په مجالسو کې لیدلي د مشرانو پالیسۍ مو لیدلې. د افغانستان په تاریخ کې موږ څوک داسې حق ثابتولی شي چې چېرته، بلکې د انسانیت په تاریخ کې د فتح مکې نه وروسته که مبالغه نه بولو حقیقت دی. موږ د افغانستان وګړي لیدلي دي، د افغانستان افراد مو لیدلي دي، د خپل قهر او غضب موږ تاسو خپله سره وینو، هر یو ویني، که موږ مخالف دی که موافق دی، چې یو جنګیالی قوم دی او بیا مسلسل د دلته په دوی باندې دغسې مسلسل جنګونه او ظلمونه او وحشتونه تېر شوي وي. دغه د خپل جذبات، د خپل انتقامي فکر دغسې کنټرول وساتي او بیا د یو خپل مخالف سره داسې د ورورۍ برخورد وکړي، دا ډېر نادره کیسه وه، دا بیخي مستحیله وه، ناممکنه وه. خدای تعالی چې د خلکو ته توفیق ورکړو، باید موږ د دې نعمت ټول شکر هم ادا کړو، باید موږ د دې نعمت قدرداني وکړو، د دې لاسته راوړنې
راوړنې باید تقدیر وکړو وایستایو راپورته کړو خو متاسفانه اوس کمپاین دې ته روان دی چې موږ تاسو په سترګو کې دغسې لویې لاسته راوړنې تاریخي ابتکارات موږ تاسو په سترګو کې پیکه کړي په یو جزئي مسله باندې موږ تاسو مصروف وساتي. اوس نیویارک ټایمز چېرته ده هلته ناسته ده سیګار یې هلته دی دوی ته د خپلو وحشتونو هغه باندې سترګې پټول د دوی عادت دی. په امریکا څه وحشت وکړو ظلمونه یې وکړل. دوی اوس همغه د حریت جګړه چې دلته موږ کوله په اوکراین کې دوی نن ستاینه کوي خو دلته افغانان په دغې د حریت په جګړه باندې تروریستان بلل. دوی نن هغه د اوکراینیانو سره بشري مرستې کوي او اسلحې ورکوي لارې ورخلاص کړي غمرازي ورسره کوي خو دلته موږ په هغې باندې تروریستان بللو. موږ هغه د حریت جګړه کول موږ څه پردۍ جنډه نه لرله دا د ټولو ولسونو مسلم حق دی. خو اوس دلته متاسفانه د موږ اکثره هغه هیوادوال چې هغه لوستي خلک هم دي اکثره هغه خلک چې موږ ته په ساده نظر ګوري موږ د ملت یا موږ د نړۍ وروسته پاتې خلک بولي خو هغه په دې مصروف کړي دي دوی ته یوه جزئي مسله په خوله کې ورکړې ده چې طالب په هغه ځای کې ولا سړی په یو ګیره مسله راوګرځو په هغه ځای کې په د پارک مسله راپورته صحیح ده ځینې شیان ځینې حرکتونه به د وخت د تقاضاو مطابق نه وي شوي تیزي پکې شوي یو چا په هغه کې خو دا داسې نه ده چې باید موږ تاسو ټول ځانونه په دې مصروف کړو د اصلاح هڅه وکړو. دا نظام اوس د ټولو نظام دی دا یوازې طالب نظام نه دی باید دا یوازې د طالب نظام هم ونه بلل شي. باید د دې دپاره ما خپل نظر دا دی ټوله ما د خواهش دی چې میډیا او پردی دنیا او غرب موږ تاسو په 20 کالو کې ډېر سره لرې کړي وو د ما تصویر یې تا ته ډېر بدتر کړی وو زه یې تا ته وحشي او بلا معرفي کړی اوس موږ ډېر خلکو سره کینو ناسته لرو سره هغه خلک چې پرون یو بل ته د دښمن په نظر باندې بلکې عملا د دښمنۍ په سبک سره ولاړو خو اوس مو یو بل ډېر ښه سره وپېژندل موږ یې وپېژندلو نو باید موږ تاسو نور د میډیا باید د دښمنانو په تبلیغاتو باندې ونه غولېږو که نیمګړتیا په سبک کې موجوده وي که بل مشکل وي هغه باید موږ د خبرو د تفاهم او د ورورۍ هغه خبرې او په هغه انداز کې یو بل سره حل کو دا دلیل باید دښمن ته په لاس ورنه کړو چې نور د دې وطن تخریب وشي نور د دې ملي منافعو تخریب وشي نور ملت وځورېږي نور مشکلات ورسره زیات شي او خبره دا ده چې دا ټول مشکلات وایي ګنډه چې په ګوتو خلاصي او خلاصول ته ضرورت نشته. نو اوس په لوړه کچه د ما خپل نظر او تحلیل او ارزیابي دا ده چې دې ته کار روان دی چې هیوادوال هغه نعمت چې د 40 کاله موږ تاسو په دعاګانې کوو غوښت چې یا الله دلته په دې وطن کې امن راولي او هغه نعمت چې موږ تاسو په دعا وکړو غوښت چې په دې وطن کې نور وینې تویول باندې ښارونه ورانول باندې افغانان د آرام خوب ته پرېږدي هغه خدای تعالی موږ تاسو ته راکړو 6 میاشتې وتلي نه دي چې موږ هغې نه بیا د ناشکرۍ اظهار کوو او په نورو جزئي مسایلو باندې مصروف په هغې باندې لګیا او په هغې باندې د نظام تخریب کوو په هغې باندې موږ دښمنان خوشحاله وو باید له دغه نور سر په نظر وشي دا د موږ د ورورۍ خواهش دی او بله خبره دا ده چې که کوم افراد تیزی کوي په امارت په سب کې دننه او دا هم یو طبیعي خبره ده دا خلک هم شتون لري وجود بل لري ځینې خلک چې د خپل احساسات او خپل افکار کنټرول ونه ساتي بیا هغوی نه هم دا خواهش دی ګورئ د مشرانو پالیسۍ ته د مشرانو اوامرو احکام ته باید موږ ټول خپله غاړې کېږدو تسلیم شو د مشرانو په عقیده باندې دوی په نیتو باندې دوی په ایمان باندې دوی په دین باندې موږ تاسو پوره باور لرو بې دلیله د دوی اطاعت دغه د موږ کړی دی په دې دلیل هم نه دی ترې غوښتی خو په دې مطمئن دوی سره دلیل شته چې څه حکم یې راته کړی دی نو باید موږ د خپل شخصي خواهشات یا شخصي افکار انتقامي فکرونه دا تر پښو لاندې کړو باید هغه د خدای تعالی د رضا په خاطر د دوی اطاعت لکه څنګه چې خدای تعالی موږ باندې واجب کړی هغه ومنو نور باید هغه عفو هغه اعلان چې د مشر شیخ صاحب لخوا شوی او په تاریخ کې د امارت شمله لوړه کړه د افغانستان ناخوالو ته یې د پای ټکی کېښود هغې ته باید زیان ونه رسېږي او په دغه شخصي نظرو باندې باید نور دغه ښکلاوې لاسته راوړنې باید بدرنګې نه کړو نور باید موږ خپل احساسات لکه څنګه هم چې کنټرول ساتلي نور یې هم وساتو او دښمن ته باید دا دلیل په لاس ورنکړي دغه د مخربین ورته ناست دي په میډیا کې هم تاسو ګورئ نور هم ګورئ معمولي نکته راوتلې نه وي 20,000 کیسې دوی پسې ولیکي خو روزانه دلته په افغانستان کې موږ تاسې غټ خوبیان وینو مثبتات وینو ایجابیات وینو هغې په اړه هېڅوک څه نه وایي په سترګو کې پیکه کړي خارجیان راشي دا څو ورځې هغه دی تاسو وینئ هغه دی
برتانوي مسلمانه چې مسلمانه شوي د هغه د افغانستان څومره ایجابي نکتې راپورته کوي خو هېڅوک په هغې باندې نه غږېږي او که یو ځای چېرته یوه خبره راشي چې ولا په یو ځای کې د امر بالمعروف یو مامور دغسې کار وکړو نو 100,000 کیسې به راپورته شي. نو پرون چې دلته د تا ورونه وژل کېدل په تیارو باندې ویشتل کېدل وحشت و د مور بم استعمال شو ګونتنامو کیوبای په ما ډکه کړې وه او ظلمونه وحشتونه راسره روان و د قرآن کریم تلاوت ته به موږ ناست وو خپل افغاني ورونه په موږ باندې اوبه اچول خوب ته بې نه پرېښو قرآن شریف به لوند شو نو دغه ظلمونه وحشتونه د موږ سره په وختو کې روان وو خو یوه سړي غږ نه پورته کوو دغه خلکو اوس چې معمولي د دین یوه خبره راپورته شي 100,000 خبرې نو زه وایم دا د دښمنانو لومې دي د هغې دامونه دي چې موږ تاسو ته ایښول شوي چې دا خپل ورونه په خپل منځ سره بدګمانه کړي سره وایي جنګوي د امنیت د نعمت نه محروم کړي نور اصلاحاتو هڅې چې روانې دي د هغوی هڅو نه هم راوګرځوي په نورو شیانو موږ تاسو مسؤل کړي هڅه دا روانه ده دا نه دی چې څوک اصلاح نه غواړي دا زه نه وایم چې دا نیمګړتیاوې باید دایمي وي دا د نیمګړتیاوو د حل کوششونه روان دي د پوره کېدو کوششونه روان دي نو خلک غواړي دښمنان غواړي چې په دې باندې موږ تاسو په دغه جزئي شیانو مصروف وساتي نو دا دومره تشویش خبره نه ده او باید دومره زړه څوک ورته ونه خوري ځینې خلک زه یې ګورم دومره غړ غړ تشویش شوي اظهارات کوي زه ورته حیران شم تشویش باید په وخت کې شوی وای چې په ورځ کې به 400 جنازې د افغانانو پورته کېدلې امریکایان دلته موجود و خلک یې بمونه کېنول هغه د تشویش ورځ وي دا مشکلات به خدای تعالی حل کړي دې نقطې ته فکر وکړئ دا ګورئ قبل الوخت خدای تعالی موږ ته څه دا نعمت راکړو په 6 میاشتې کې د یو صفر حالت حکومت دغه ځای ته رسول چې 1,10,000 اردو دي وي 1,10,000 نو 1,10,000 پولیس او د وزارت داخله تشکیل دی همدومره په زرهاوو د استخبارات وي د نړۍ سره موږ سیال استخبارات اوس لرو د نړۍ د شیطانتونو نه موږ خبرېږو د امنیت کنټرول راغلی دی په ټول افغانستان مرکزي حکومت راغلی د تجزیې مخه ونیول شوه دا ټول په 6 میاشت کني دا موږ تصور خپل هم دا نه و الله تعالی دا فضل وکړو موږ ته توفیق راکړو ګوره په اداره کې تر 15 لکو کم او زیات دلته اوس پخواني مامورین فعال دي همدا خلک چې په ویره کو په تشویش کو دښمن دوی ته یو فکر ورکړی او غلط چې دا خلک به راشي وبم خوري بیرته هغه راغلي هغوی معاشات تر ډېره پورې شروع شوي دي نو دا د خدای تعالی فضل دی چې دومره 80% 80% د حکومت چارې بیرته روانې شوي دي هر وزارت تر اوسه پورې نیمګړتیاوې لري تر اوسه پورې تکمیل شوی نه دی د هغې کارونه نو دا ټول ورو ورو حل کېږي ګوره په یوه ورځ کې چا ټول وطن نه دی جوړ کړی امریکا 100 کاله دلته تېر کړل څومره بودیجه وه د افغانستان په پیسو باندې خلک په دوبۍ کې بلډینګونه جوړ کړل د افغانستان په بودیجه باندې غلاوې کړې دلته هر رقم کومکونه دوی ورسره وکړل امنیت وسلې ټکنالوژي راوړې خو دغه شیان دوی په دومره وختو په 100 کالو کې چې هغې سره افغاني اردو هم د دوی 3 لکه څومره وه دوی په دې ونه توانېدل چې دا لاسته راوړنې ولري چې د 6 میاشتو کې راغلي نو موږ به د خدای تعالی شکر ادا کوو زه دا نه وایم چې نیمګړتیا نه نور به خدای تعالی حل کوي ګوره موږ په دا نظام باندې موږ هم ځورېدلي یو هر ملګری په دې باندې قرباني ورکړې ده او په ستړی شوی دی وینې توی شوي دي بدن یې پکې خوږ شوی دی دا نظام داسې په مفته کې هم خرابېدو ته څوک نه پرېږدي چې یو څوک دې وایي چې دلته یو نیمګړتیا موجوده ده دا دې خراب شي موږ په دا نظام باندې ټول ځورېدلي یو نو دا داسې نه ده چې وایي چې یو څوک نادره کیسه دا ده سبحان الله زه دې ته عجیبه یم چې اوس تر ډېره هغه خلک پورته غورځي چې په نظام کې نوک هم نه دی وینې شوی دا هغه ډېره وایي چې د سرونو چې سودا او د پلمې کړې په جرګه کې څنګه په جرګه کې د تورې کیسې سرې کړې څخه وایي چې جنګ سوړ شو میری تود شو په ناحقه غلبلو یې غاړې شنې کړې نو اوس اکثره خلک پورته ورځي ګوره دا نظام چې په دومره وینو راوړی دی وطن والو ته هېوادوالو ته که هغه موږ په ګران یو که په ګران نه یو هغه ټول ته موږ اطمینان ورکوو چې په دومره وینو م راوړی دی انشاءالله په همدومره د بدن کوم چې تر څو یو څاڅکی موجود وي د ښه والي د اصلاح او د ترقۍ کوششونه به روان وي هر یو مجاهد همدا هر یو مشر دا شیخ صاحب خپل زوی په دې لاره قربان شوی ورور یې قربان شوی دی مولا برادر اخون او زندان په کې تر څومره سختۍ تکلیفونه دي ګونتنامو ملګري وګوره اوس د وطن وزیران دي 14 کاله د خپل وطن نه محروم و د خپل هغونه په جزیره کې ژوند تېر کړو نو په خپل مشرانو باید باور ولرو دا فکر څوک باید ونه کړي دلته د اصلاح هڅه نشته دلته هغه خلک نشته له غربه وارد شوي او دلته په یو ولس باندې تپل شوي نو څوک تشویش نه کوي انشاءالله که چا سره تشویش وي نو دا اطمینان موږ ورکوو چې دلته هڅې هم جریان لري نور د الله تعالی ټول وطن ته خیر او امن راوړي الله تعالی د وخت په چا د خبره بدې لګېدلې نه وي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته حافظ صاحب یوه پوښتنه بله دلته موجوده ده دوی خو تبلیغات کوي هغه عسکر چې پخواني حکومت کې کار کوي اجاروي هغو عسکرو ته مو د ژوند څومره د مسؤلیت څومره ډاډ ورکوئ
هغه عسکر د باګرام د زندان هغه ستر مشران خلک اوس په کابل کې ژوند کوي چې موږ ورسره بندیان هغې ته د امارت لخوا په اول ورځ کې د همدغه دعوت ارشاد او د امر بالمعروف د وزارت لخوا د نورو مشرانو لخوا دوی ته اطمیناني کارتونه هم ورکړل شوي دي. هغه خلک چې شپه ورځ پنجره کې زه بندي وم دوی موږ په سر ګرځېدل راوغلل. اوس موږ د ورورۍ په فضا کې ژوند سره کوو. نو داسې ډېر موږ بیخي زیات مثالونه لرو. نو ما درته ووایي د فضا داسې ایجاد شوې ده، میډیا او مخربین کړی کوشش دا روان کړی دی چې د خلکو ته تشویش ورکړي. ډېر خلک ما لیدل چې په لومړي ملاقات کې د موږ نه ځکه 20 کاله د ما تصویر د وحشي او د بلا په صفت وړاندې شو، تصور ورکړل شو. نو موږ نه په اول ملاقات کې رېږدېدل دومره وارخطا وو، خو چې یو څو دقیقې راسره کېناستل هغه څه یې بلکل خپله اعتراف کړی دی چې موږ ته غلط فکر راکړل شوی دی. نو خلک باید تشویش ونه کړي او هر څوک چې مشکل لري د موږ نه دوی نه دا موږ خواهش کوو چې که د کوم افراد لخوا بیا هم دوی ته کوم مشکل پېښ شوی وي دوی باید خپلو مسؤلو جهتو ته د امنیتي ارګانو ته دوی مراجعه وکړي. امنیتي ارګانو ملګرو هم موږ دا خواهش دی باید د دغو خلکو ژوند ته د دوی امنیت ته د دوی زندګي تېرولو روان ته پوره پاملرنه وکړي، ځکه چې موږ مسلمانان یو، موږ د الله تعالی باید په هر هغه قول په هر حکم عمل وکړو. الله پاک موږ ته ویلي چې تاسو خپل وعدې پوره کړئ. نو ملګري باید دا یوازې دې دپاره نه چې یو میډیایي لاسته راوړنه وبولي یا یو ظاهري د ریاکارۍ عمل وبولي. موږ باید هر انسان ځان ته یو مسؤلیت لري، هر د حکومت چارواکی ځان ته مسؤلیت لري چې د مشر دا حکم چې دلته عام عفو شوي ده باید دا په ځان باندې عملي کړو. دې کې موږ نهایت کوشش وکړو که څوک د دې نه سرغړونه کړي د هغې دنیا او آخرت دواړه خرابېږي. هغه نیک اعمال که مخکې هم کړي هغه به ورسره خرابېږي. الله تعالی دې داسې ونه کړي. خدای تعالی دې موږ ته ټولو ته توفیق راکړي. نو ټولو ته اطمینان ورکوو او دغه نظام به انشاءالله نور هم ښه کېږي. باید خرابولو ته یې پرېنږدو. ډېر څه به موږ تاسو ګوره مهمه خبره وروستۍ دا کومه ډېر خبره مو وکړې، بخښنه غواړم چې نظریاتي اختلافات په هر کور کې موجود وي. ډېر څه به ما تا ته خوند نه درکوي، بل ته به خوند نه ورکوي. هغه باید پرېږدو، هغه سر په نظر کړو. هغه دومره غټ خبره نه ده، خو علیا منافع د وطن او د خپل عقیدې د هغوی دپاره باید لاسونه سره ورکړو. نور باید دا فرصت موږ کوم یو د استخباراتي سازمان ته ورنکړو، موږ یو پردي هېواد ته یو دښمن ته دا فرصت باید ورنکړو چې نور دلته د خپل وطن د خپل نظام د خپل خلک په خپله سره خراب کړو. دا نقطه باید پام کړو. نظریاتي اختلافونه زه دا ته نه وایم چې خامخا ته د ما دا خوی خوښ کړه، ته خامخا باید دا ومنه، دا نه درته وایم. باید د وطن او د علیا منافع سره وساتو. الله تعالی دې ټولو ته توفیق ورکړي. ډېره مننه. حافظ صاحب ډېره مننه. نوره مو دا